جاپانیان نابغه ګان دي او نه موږ کونذهنه یو. یوازې فرق زموږ او د دوی ترمنځ دا دی چې هغوی ماتې خوړلی کس هڅوي تر څو بیا پورته او بریالی شي، خو موږ بیا د بریالي کس پر وړاندې جنګیږو تر څو مات شي. همدارنګه د ماشومانو هڅونه او رټل د هغوی پر وړاندېوالي او ماته کې خورا مهم رول لوبوي. که وګورو هغه ماشومان چې تر شا یو بامسؤلیته لوستې او ملاتړې کورنۍ شتون لري خپل ماشومان هڅوي، پر ماته یې نه رټي، ښکاره ده چې هغوی ډیر برلاسي او بریالي دي. د هغوی په پرتله چې کورنۍ کې هیڅ نه تشویقیږي بلکې په ماته او ناکامۍ رټي او د بیا تګ احساس یې وروژني. زموږ ستاسې په ډیری ښوونځیو مسجدونو مسجدونو کې ماشومان د وهلو او ټکولو له لارې درس ته رابولي، خو دا ښکاره ده چې د وهلو له لارې زده کړه او یاد شوی درس ژر هېرېږي، ځکه ماشوم دې کار ته اړ شوی او دا چاره یې په ګټه نه ده. خپلو ماشومانو ته مو د بریا وړاندې تګ او پر ځان د باور ذهنیت او احساس ورکړئ. که مو همداسې وکړل بیا مه ځورېږئ چې تاسې ماشومان به کمې نمرې واخلي. که مو له خپلو لوڼو او زامنو د درس په اړه وپوښتل، که یې زده وي پر تندي ښکل او تشویق یې کړئ، او که نه یې وي ویې هڅوئ لطفا د تهدید او رټلو فرهنګ بس کړئ.